د هغې نه بعد وایي د نکاح نه پس ښځې او خاوند ته د مبارکۍ دعا مبارکي ورکول مستحب دي خوشحالي ده یو هلک واده کړی دی هغه له مبارکي ورکوي یو جنۍ واده شوي ده هغې ته مبارکي ورکوي نو اولنی دعا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته او دا امام ابو داود راوړی امام ترمذي راوړی ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع الانسان اذا تزوج قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بچا ته د مبارکۍ دعا کوله چې کله به عکس واده وکړو قال نو دا به ووایي بارک الله لك الله دې تعالی برکت درکړي وبارك عليك او په تا باندې دې برکت واچوي وجمع بینکما فی خیر او ستاسو د دواړو په منځ کې د الله په خیر سره اتفاق راولي یا تاسو دواړه د الله په خیر سره یو ځای کړي څومره ښایسته دعا ده ګوره موږ وایو که نو مبارک شه مبارک شه څه مطلب دی اصل کې دا ټکی موږ داسې وایو مبارک شه دا دی مبارک شه یعنې ستا په دې واده کې د الله برکت واچوي ستا په دې خوشحالۍ کې د الله برکت واچوي دا دعا ده که نه بارک الله لك الله دې تاله برکت درکړي وبارک علیک والله دې په تا برکتونه راووروي وجمع بینکما فی خیر او الله دې ستاسو دواړو په منځ کې په خیر سره یووالی راولي نو دا مستحب دی چې ته ووایې چا ته د واده هلک ته یا د واده جنۍ ته دا مبارکي ورکول مستحب دي دین علاوه که د پښتو سړی څه خبرې کوي یا څه الفاظي دعایي هغه هم ویلی شي څه خبره نه خو مسنون دا دي چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا وي